جوړېدو جوګه کېږو. موږ د دوی دغه ملاتړ او ملي احساس ته د قدر په سترګه ګورو او دا وعده ورکوو چې د یوه افغان په توګه به یوه لحظه هم خپل هېواد او ځورېدلی کړېدلی ولس هېر نه کړو. درنو هېوادوالو دوستانو، په واقعیت خو دا دی چې تاسو په خپل ګډون پیغامونو او برېښنالیکونو سره موږ ته ویاړ راوبخښه او موږ نور هم وهڅولو چې د افغاني ټولنې هرې چارې ته د تل په شان خپله جدي پاملرنه وساتو او له بهر نه د خپلو امکاناتو په لرلو سره د دې جګړه ځپلو هېوادوالو په چوپړ کې اوسو. تېر کلونو موږ د خپل هېواد د کلتور د پیاوړتیا او د علمي او فرهنګي شخصیتونو د درناوي او قدردانۍ په موخه کنفرانسونه جوړ سره له دې چې دا لړۍ به که خیر و جاري وساتو، خو دا ځل مو د هېواد د سیاسي او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو او په دې ناخوالو کې د ډله ایزو رسنیو، فرهنګي ټولنو، اجتماعي سازمانونو او ټولنو، سیاسي ګوندونو او د خپلواک قلم خاوند شخصیتونو ګډ رسالت په ملي او نړیوال ارزښت باندې په پوهېدو سره د بې شمېرو دوستانو سره د مشورې نه وروسته چې د یو شمېر نومونو ته یې لوړه اشاره سوې ده، د دې کنفرانس د جوړېدو تابع ولیکئ او تاسو ته مو زحمت درکړ چې نن د دغه کنفرانس ګډونوال اوسئ. پر ځای ګورم د ټولنې د مشرتابه په استازیتوب له هر هغه چا نه چې زموږ سره یې د دې درنې غونډې په جوړېدو، د کارونو په سمبالښت او د مېلمنو په هرکلي کې مرسته کړې ده، د زړه له کومې او د ځان او ټولنې د فرد غړي په استازیتوب د مینې او کورودانۍ احساس څرګند کړ. کور مو ودان همدا تاسو بې ساري ملاتړ دی چې موږ د مالمو په ښار کې هر کال د داسې غونډو د جوړېدو جوړ کېږو. که پښتو کې یو متل دی وایي که خان یې په یاران یې که یاران نه یې خاورې ته پرېږدي. زه خپله د مالمو د خلکو د دغه بې ساري احساس مدیون یم. دوی همیشه زما ملا تړلې ده او همیشه یې زموږ سره په دغو فرهنګي کارونو کې مرسته کړې ده. په سویډن کې دوستۍ فرهنګي ټولنه د هېواد اوسنیو حالاتو او ناخوالو ته په کتو سره چې هر چیرې زموږ ولس د هغې ناخبرۍ او نالوستوب له امله غولېږي کوم چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي او د هېواد د کورنیو او بهرنیو دښمنانو لخوا یې پر پاکو او سپېڅلو مذهبي، انساني او ملي احساساتو د خپلو ناروا موخو لپاره سوداګري کېږي چې پایله یې د افغان د کور د افغان په وسیله ورانېږي. د داسې کنفرانسونو جوړول اړین بولم. د دوستۍ فرهنګي ټولنې مشرتابه جرګې لخوا د دې کنفرانس د جوړېدو موخه دا ده تر څو ډله ایزې رسنۍ، فرهنګي ټولنې، سیاسي او ټولنیز سازمانونه، مدني ټولنې د ولس د بیدارۍ او یووالي په برخه کې خپل ګډ ملي رسالت لکه چې د نړۍ په نورو هېوادو کې سرته رسوي، د خپل ولس په ګټه سرته ورسوي. د ډېرو ملي ناخوالو مخه به هغه وخت نیول سوی وي کوم چې دا کار په ګډه سرته ورسېږي. موږ په دې باور یو که ډله ایزې رسنۍ او فرهنګي ټولنې هر چیرې چې شتون لري ځان د ولس د پوهاوي لپاره ژمن بولي، نو اړینه ده چې د دې ملي کار او زیار د سمون، انساني او علمي لوري د پیدا کولو لپاره په خپلو کې په کراتو سره جرګه شو. تاسو خبر یاست په افغانستان کې شاوخوا 40 تلویزیوني چینلونه او 90 راډیویي سټېشنونه نشراتي فعالیت کوي. خو د دې نشراتو زیاته برخه خبریزه د هېواد او نړۍ په مختلفو پیښو راڅرخي. مطبوعات چې زموږ د هېواد د دولتي سیستم څلورمه قوه بلل کېږي، د دې پر ځای چې د ولس سیاسي، ټولنیز او فرهنګي بیدارۍ او ملي یووالي ارزښتونو په هکله معلومات خپاره او نشر کړي، د افغان ولس د نظر پوښتنې له مخې غوڅ اکثریت د هېواد د ډله ایزو رسنیو له نشراتو او تبلیغاتو نه سر ټکوي. دا په ډاګه وایي چې دا نشرات د دې هېواد د ملي ګټو په موخه نه، بلکې د بهرنیو د ورکړل سوو پیسو، مالي او مادي ملاتړ نه په استفادې سره د هغوی موخې
زموږ په هېواد کې د افغان ټولنیزو رسنیو تر نامه لاندې پر مخ چې د زهر غوندې زموږ د ولس پر روان او خپلمنځي اړیکو منفي تاثیر شوی. دغو د افغان ولس د ګټو پر خلاف ناروا هڅو پر وړاندې کله کله د دوی سره د مرکو پر میزونو خبرې دې کچې ته رسېږي چې زموږ د دې ملي اندېښنو پخلی کوي. عملاً ثابتېږي چې زموږ یو شمېر ډله ییزې رسنۍ د دې پر ځای چې دوی خپل انساني رسالت سرته ورسوي، د انسانیت پر ضد، د ټولو انساني اړیکو او روابطو پر ضد تبلیغات کوي، عمل کوي او میزونه جوړوي. متاسفانه دا ښکاري چې زموږ ډله ییزې رسنۍ نه خپلواکي او نه هم بېپرې دي. د دوی نشرات د مطبوعاتو د نشراتو د نړیوالو دیموکراتیکو اصولو او پرنسیپونو نه دومره لرې دي لکه همدا اوس چې دوی او افغان ولس ترمنځ واټن موجود. دوی له یوې خوا ځانونه د مطبوعاتو د ازادۍ او انسانیت ژمن بولي، خو د بلې خوا هغه د چا په خبره پر وړا ورځ د خپلو ورکړل شویو شعارونو او وعدو پر خلاف حرکت او تبلیغات کوي. زموږ د ډله ییزو رسنیو همدا ناخواله چې د دولتي اړونده چارواکي باید جدي ورته متوجه شي، د دې لامل ګرځېدلی چې افغان ولس پر دې ډله ییزې رسنۍ پانګه اچونه نشي کولی او د هغوی د زهرجنو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راځي او له دې نه سر کوي. رسنۍ باید د کلمې په واقعي مفهوم خپلواکي او افغان ولس ته ژمنې وي، غیر له دغه د دیموکراسۍ او بیان ازادۍ یا په دې برخه کې د پانګې اچونې تر نامه لاندې د افغان ولس د ملي ګټو پر خلاف د دوی ماهرانه تلاشونه او هڅو مخه باید ونیول شي. هم یې ولس باید ونسي او هم یې دولت او دولتي اړونده چارواکي. که دا بهیر په دغه شکل چې موږ یې په دا 14 کاله ګورو روان دي، موږ زما لاندې مې اشاره ورته کړې ده، زه د کاغذ لیکلو سره چې دغه نه لرم، موږ په یو بل ملي ناورین هغه داسې ناورین وي چې د ټوپک د استعمال لپاره به افغان پر ضد موږ ملي نفاق ته لمن وهل کېږي او د دې لپاره په ډېر ماهرانه شکل زموږ د هېواد د ولس د دښمنانو له لارې د ډله ییزو رسنیو تر نامه لاندې سرمایه ګذاري کېږي او زموږ څخه هغه خبره هېره کړه چې موږ په یو فرهنګي تیري سره مخامخ یو. اوس په یو بل ګروهي ډله ییزې رسنۍ د تیري او تجاوز څخه چې له بهر نه زموږ پر ملت باندې راصادرېږي مخامخ. د هېواد د دغه اوسني او پخواني سیاسي او ټولنیز حالت ته په کتو سره چې هر لوري د بهرنیو هېوادونو ګمارل شوي او د هغوی تر ملاتړي لاندې د دولتي واک څښتنان دي، د افغان ډله ییزو رسنیو تر نامه لاندې د افغان ولس پر خلاف تلاشونه او هڅې روانې دي. دغه دوه سری دولت یې ننداره کوي او بیا دومره بې واکه دی چې د دوی یې مخه نشي نیولی. یا دوی نندارچیان دي، دا هم ملي جفا ده د ولس سره، او یا دومره بې واکه دي چې دوی د دغې بربنډې علني مداخلې چې ماشوم هم په پوهېږي مخه نشي نیولی. دا دواړه هغه سوالونه دي چې افغان ولس باید د دې جواب پیدا کړي او د دې جواب پیدا کولو سره دا د دوی مسلم انساني حق دی چې د دولت څخه غوښتنه وکړي. یو ځل مو د فرهنګي تجاوزونو سر ټکاوه. هغه سر ټکونه لا نه ده خلاص شوې چې د قومونو، ژبو، سیمو، مذهبونو دې او هغه تنظیمونو د ګټو نه د دفاع تر نامه لاندې د همدې په نامه خپلواکو افغانو رسنیو له لارې دښمنانه تبلیغات او هڅې روانې دي چې د وصل پر ځای د فصل او تربګنۍ د زیږېدو بوی پورته کېږي. د دې پر ځای چې ډله ییزې رسنۍ او فرهنګي اجتماعي ټولنیز او سازمانونه زموږ د ولس له روا او ملي اسلامي حقوقو نه دفاع وکړي، ولس را بیدار او د خپل مکار دښمن پر وړاندې یې په علمي او اسلامي حقوقو سیاسي دریځ
اقتصادي او ټولنیزو ګټو پوه کړي، هغوی یو موټی او یووالي ته وهڅوي، متاسفانه د هغوی په منځ کې د نفاق تخم شیندلو ماهران ګرځېدلي. د دې کنفرانس د جوړېدو د کار اساسي لوری دا دی چې زموږ په هیواد کې دننه او له هیواد نه بهر فرهنګي ټولنې او ډله ایزې رسنۍ پر ملي او انساني ارزښتونو او د ولس د هر اړخیزې پوهاوي لپاره د ګډ کار او فعالیت پر چارو مفصل علمي بحث وشي، ترڅو خپل تاریخي او انساني مسؤلیتونو ته متوجه او دواړې غاړې د ګډ کار بهیر وپیلېدو ته وهڅول شي. زموږ ټولنه په دې انساني کار چې د هر فرد، هرې ټولنې او سازمان بې غرضه نظریات، وړاندیزونه او لارښوونې د مننې په څرګندولو سره مني. موږ په دې باور یو که ډله ایزې رسنۍ خپل رسالت د ولسونو د پوهاوي او فرهنګي ټولنې د هر چیرې چې شتون لري ځان د ولس د پوهاوي لپاره ژمن وبولي او دغه ملي موخې ته د رسېدو لپاره ګډې هڅې وکړي، په دې باور یم چې زموږ افغاني ټولنې ډېر شته ناخوالې به ورکې شي. زموږ له نظره دا ډېره اړینه وه چې د دې ملي او فرهنګي کار اوزار د سمون ملي او انساني لوري د پیدا کېدو، سوله ایز حرکت او سوله ایزو جرګو او کنفرانسونو د جوړېدو هڅه د ډېر پخوا نه باید شوې. غواړو په دې علمي کنفرانس کې زموږ په هیواد کې د دننه او د هیواد نه بهر فرهنګي ټولنې او ډله ایزې رسنۍ د هیواد ملي، سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو او انساني ارزښتونو او د دوی ترمنځ په اړیکو د ولسونو د هر اړخیزې پوهاوي لپاره د ګډ کار او فعالیت پر چارو مفصل علمي بحث ته راوبولو، ترڅو خپلو تاریخي او انساني مسؤلیتونو ته متوجه او دواړې غاړې د ګډ کار د بهیر په پیلېدو وهڅول شي. زه نه غواړم د خپلې پرانیستونکي وینا په پلمه ستاسو ښاغلو وخت ونیسم. په دې ډاډه یم چې